یوه خبر اوله خبره خو دا دروغ سولس 1,000 صحابه په غدیر خم کې 1,000 صحابه په غدیر خم کې نو بلکې 1,000 صحابه کوم زیات په حجه الوداع کې دا غدیر خم ده نبی علی السلام 200 کیلومتر څه باندې 200 کیلومتر لاره فاتسه مدینه ته رسیږي دا د جحفه په مقام باندې غدیر خم په دغه ځای کې نبی علی السلام دا خبره کړې و د صحابه او د علی رضی الله عنه په منځ کې اختلاف راغلی و د اختلاف دی ورکیدا په خاطر چې صحابه وته د لارښوونه کوله چې د مال اهل بیت سره مینه وکړي محبت ور سره وکړي په کوم شیانو اختلاف ور سره مکه په دې ځای کې بیخي او عجیبه خبره درته کوم حجه الوداع دغه امامت او خلافات دوی وایي چې د اسلام رکن ده دوی وایي د دوی په مذهب کې امامت او خلافت څه شی ده د دوی په مذهب کې د اسلام رکن دا د اسلام رکن کله وخت کې مقرر سول وای نبی علیه السلام د غدیر خم کې ورته وویل چې ولایات او امامات او خلافت علی رضی الله عنه ته ورکړل په دې ځکه الزامي ډز ته ګوریا څه شي ته الزامي ډز ته نبی علیه الصلاة والسلام په حجة الوداع کې وکړه او قریسه حجة الوداع کې دا آیات را نازل سول اليوم اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتي نن ورځ ما تاسو ته دین کامل کړل او خپل نعمت می در باندې تمام او پوره کړل ها دا د څه شي ورځ ده د عرفات ورځ ده د عرفات نهم تاریخ د ذی الحجې نهم تاریخ د ذی الحجې دا دین الله کامل کړل اوس په 18 تاریخ باندې په غدیر خم کې دا رکن د اسلام لکم زین راغلل الله خو په نهم ورځ رسول الله ته ورته دا دین نور کامل سو د دین ات ضروريات او احکام نور نه دی پاته دا خلافت او امامت چې د دین یو رکن ده دا غدیر خم کې دی الله جل وعلا هیرو العیاذ بالله نبی علیه الصلاة والسلام عرفات تیر سول حج تیر سول په دریم 14 تاریخ نبی علیه السلام لمکه نه حرکت وکړل او نبی علیه الصلاة والسلام په 18 تاریخ غدیر خم ته ورسېدل په دغه 18 تاریخ کې جبرئیل علیه السلام ورته راغلل یا رسول الله او د دوی په کتابونو کې ځدان درته ښیم چې نبی علیه السلام ویریدل له صحابه استغفر الله په 18 تاریخ راغلل جبريل عليه السلام نبي عليه السلام تقول يا رسول الله دي الله العياذ بالله يو دي اسلام ركن او حكم هيرول وسوريات صلى الله جل وعلا تسياغ دي علي امامته خلافته بلغ وسي تبليغ كره ده خپل كفر ده كتشيري دا امامات او دا خلافات دي اسلام ركن واي نو خو نبی علیه الصلاة والسلام په حجة الوداع کې په 1,000 صحابه په عرفات کې نبی علیه السلام لویه خطبه په حجة الوداع په خطبه مشهوره ده چې له ښځو سره وایي تاسې ښه کوئ دا له نبی علیه السلام پرې نه ښودل له ماشومانو سره ښه کوئ دا نبی علیه السلام پرې نه ښودل دا خلافت او امامت یادونه یې په حجة الوداع کې ولې ونه کړله الزامي سوال در دوی ولې ونه کړل که چیرې دا امامات او دا خلافت د اسلام رکن وای خو نبی علیه الصلاة والسلام به دا مهم رکن د حجة الوداع په خطبه کې مسلمانانو ته ویلي وای غدیر خم کې څه کول بیا دوی څه وایي په امداد دوی روایت په بحار الانوار کې په نورو کتابونو کې راځي چې کله نبی علیه السلام لاړل غدیر خم ته نبی علیه السلام ډارېدل علي رضی الله عنه ته راغله ورته ویل چې بلغ د علي ولایت بل تبلیغ کړه خلکو ته وایي سلمان وروسته علي رضی الله عنه وارضاه دا امام او خلیفه ده نبی علیه السلام ورته ویل چې جبرئیل السلام ته ویل چې نو ورسه الله ته وایي چې زه دا کار نه کوم استغفر الله د دې روایتونو درته ښکاره کوم اوس ولې زه صبر کې هغه درته ښکاره کوم وای نبی جبرئیل علیه السلام الله تعالی ورته ویل چې یا الله یا رب العالمین نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې زه دا قدرت نه لرم زه بیریږم له دې خلکو نه بیا وای جبرئیل علیه السلام راغل نبی علیه السلام ته ویل چې بلغ وای نبی علیه السلام ورته ویل چې ما په وس کې نه ده وای دریم ځل الله تهدید ورکړل نبی علیه السلام ته تهدید کړل چې اې د ما پیغمبره زر دا کار وکړه یعنی نبی علیه السلام دی الله خبره نه منله العیاذ بالله والله دا دوی روایتونه دي استغفر الله استغفر الله بخنه سره قاریس دی واغسه نخ کار کیږي دلته راغلل خو لایف خراب ده لایف نه واپس کوشو دوستان کوشش وکړئ دا لایف در سره خوندور کړئ هل زمریانو تاسو په دې ځای کې وګورئ په دې ځای کې وای بیا نبی علیه الصلاة والسلام دی دا خبره وکړله سی علي رضی الله عنه لما نورس امام خلیفه دا دروغ دی وای السلام علیکم قاری صاحب وعلیکم السلام قاری صاحب شیخ بخیر است مهرباني وکړئ قاری صاحب د سید بخاری چې 114 حدیث دی حدیث په نامه د حدیث نوم چې دی کرتاس
دا کولی شي چې مسلمانانو ته تاسې بیان کوي؟ دا مې څو ورځې مخکې بیان کړی ده. ته دې اعتراض راته وکړه 12 امامه یې. بلې 12 امامه یم. ښه شیعه یې په سترګو دي. تا اعتراض راته وکړه د دې اړه باندې ما ویډیو هم کړې ده او د دې تشریح مې هم کړې ده په سترګو باندې. ته دې اعتراض وکړه، زه انشاءالله خبرې در سره کوم چې د مسلمانانو ته دا ټوله واقعه ښکاره شي. مهرباني وکړه. نبي صلی الله علیه وسلم چې ویلي وو چې جاوید جان خبرې ته به غوږ ونیسي د زړه سره او چې حقیقت ته ورسېږو حقیقت به قبلوو. صحیح ده؟ درست دی کاري صاحب، بالکل درست. قدرمن الله مو قدرمن. مهرباني راځه په دې روایت د اعتراض څه شی ده. نبي صلی الله علیه وسلم چې فرمایلي وو چې دغه دی کاغذ او قلم راوړئ چې تاسې ګمراه نه شئ، په دغه حدیث کې چې ویلي وو. شابس. نو بیا صحابه چې انکار ځنې کړی وو، صحابه انکار کړی چې موږ ته د الله کتاب کاپي د قرآن کاپي دی زموږ لپاره. او بیا نبي صلی الله علیه وسلم په غصه شو چې زه چې اوس په دغه حالت کې یم درجې ښه دی چې تاسې زموږ څخه ووځئ، نه دی درجې چې زه بالا نور دغه سم درجې ښه دی چې تاسې زما څخه لرې ولاړ شئ. نو دا خبره ولې د تا اعتراض اوس دا داسې صحابه و انکار ولې کړی ده؟ بله بله بله. ها اول خو ګوره د زړه سره دا روایت په بخاري شریف کې څو ځای راغلی، په مسلم شریف کې هم راغلی ده. پیغمبر صلی الله علیه وعلى آله وصحبه وسلم چې کله صحابه ورته وویل، کله چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابه ورته وویل چې ائتوني بکتاب اکتب لكم کتابا لا تضلوا بعده. دا صحابه د دغه وخت کې په خط لیکلو کې په هدایت و که ګمراه و. یوه پوښتنه چې تاسې ګمراه نه شئ، زما باره زه تاسې ته داسې یو شی غواړم چې ولیکم چې تاسې ګمراه نه شئ. په دغه وخت کې دا صحابه د نبي علیه السلام په مخ کې ناسو، دوی په هدایت و که ګمراه و؟ یا هدایت و. الله اکبر. مننه. ګوره نبي علیه الصلاة والسلام ورته ویل چې لا تضلوا بعده، چې تاسې بیا وروسته ګمراه نه شئ. اوس په دغه وخت کې صحابه د دې خط په لیکلو کې دوه ټوټې شو. بله. د روایت کې چې تا به لوستلی وي ټول دوه ټوټې شول. بله کاري صاحب. فاختلفوا، یوه ډله صحابه یو طرف ته شو، بله ډله صحابه بل طرف ته شو. بله بله. یوې ډلې ویل چې دا خط لیکو، بلې ډلې ویل چې دا خط نه لیکو. بله. اوس دغه یوې ډلې چې ویل چې خط نه لیکو، ته پوهېږې چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام له همدغه خلکو سره و. عمر رضی الله عنه او د عمر رضی الله عنه په خوا کې چې کوم خلق و دې ویل وایي موږ نه لیکو. او یوه ډله بله صحابه ول هغوی ویل چې لیکو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خط ونه لیکل. نو چې وی نه لیکل معلومه خبر ده چې نبی علیه الصلاة والسلام د عمر رضی الله عنه په خوا کې و. د تا اعتراض دا ده چې دغه انکار یې کړی ده دې صحابه و، په همدغه وجه باندې دغه صحابه یا له اسلامه وتلي دي او یا ګمراه سوي دي. مطلب دې دا ده. نه کاري صاحب ما خبره داسې خدای نه کرده دغه نه کاري صاحب داسې وایم چې بیا که نبي صلی الله علیه وسلم راضي شوی و نو بیا ولې داسې وویل چې زما څه ووځي، یعنې مثلا ما څه لرې شي. زه اوس غوږ څه د زړه سره دا مهمه پوښتنه ده جاوید جان، بارک الله فیک. اوس ګورې که بعضې ماشاءالله ته خو ماته داسې یو معتدله شیه معلومیږي چې صحابه ورته احترام لري، له دې خبرو دې داسې راته معلومیږي. ګوره د زړه سره که یو څوک وایي چې عمر اعتراض کړی، عمر دا خط نه دی لیکلی، علي رضی الله عنه چیرته و؟ عباس رضی الله عنه چیرته و؟ هغه ولې دا خط نه لیکل؟ علي رضی الله عنه هم د نبي علیه السلام لیکون کوي، کاتب و صحابي و، هغه هم وحی لیکله کنه. اوس چې عمر رضی الله عنه انکار وکړل جاوید جان، عمر رضی الله عنه انکار وکړل، خو کار خو دا و چې علي رضی الله عنه جګ سوی وای او زر یې دا شیان راوړي وای چې واخله یا رسول الله، زر یې ولي. کاري صاحب ته مثال وکړو، کاري صاحب ته مثال دا دې تا دا یوه خبره به جواب ورکړم سره لیکئ بیا سره لیکئ بیا راته. اوس علي رضی الله عنه دا کار ونه کړل، عباس رضی الله عنه دا کار ونه کړل، صحابه هم ونه کړل. نو نبی علیه الصلاة والسلام دغه خبره یو وارې په دا ځای هم د سره نوټ کړه چې د نبی علیه السلام دغه خط لیکل د دین برخه و که نه و، وحی و که نه و. بیا چې کله دا معلومه چې ما ته یو ځای ته رسېدلی شو. اوس نبی علیه السلام څه ورته ویل؟ وایي قوموا عني لما نه جګ سیه. په بعضې نورو روایاتو کې راځي چې نبی علیه السلام ورته وایي چې تاسې چې دا کوم بحث کوئ کله چې د صحابو په منځ کې اجتهادي اختلاف راغلل،
دې ته اجتهادي اختلاف د صحابه په منځ کې وایي یوې ډلې ویل چې لیکو یو بل ډلې ویل نه لیکو کله چې د صحابه په منځ کې دغه بحث راغلل نبی علیه السلام ورته ویل وایي زه نه غواړم چې تاسې دا بحث واورم زه رفیق اعلی ته نور روان یم زه مې خپل رب ته ځم زه چې په دغه سفر روان یم زه په دې سفر طلوع کې تر دغه مجلس بهتر یم ورته سره نبی علیه السلام څه ورته وایي چې زه مې خپل رب ملاقات ته ځم هغه ملاقات مې د تاسې تر مجلس راته بهتر ده تاسې جګسئ ما پرېږدئ په دې مجلس نو د هغه مطلب دا ده مهرباني قاري صاحب تاسې مثلا بیان کوئ د غدیر خم په باره کې نه اوس په دغه ځای کې زه دغه د قرطاس روایت چې ده په دې کې زه بعضې عام شیه داسې هغاګانې خطاباسې وایي وګوره عمر انکار کړی ده اول عمر رضی الله عنه د نبی علیه السلام په طبیعت جاوید جان پوهه سول ګوري یا چا چې له یو چا سره ډېر وخت تېر کړی وي مثلا د تا پلار ده ته مشر زوی یې او تا له خپل پلارجانه سره ډېر وخت تېر کړی ده او د تا کشران ورونه دي نو ته به د پلار په طبیعت ډېر پوهېږې که به دا کشران ورونه ډېر د پلار په طبیعت ډېر پوهېږي زه پوهېږم معلومدار نه به پوهېږې ځکه وخت یې ورسره ډېر تېر کړی عمر رضی الله عنه چې ورته ویل قال عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع د نبی علیه السلام دردونه زیات دي نو د شفقت په وجه ورته ویل چې نبی علیه الصلاة والسلام پرېږدي خط لیکلو ته ضرورت نشته موږ ته نبی علیه السلام 23 کاله قرآن راته رالیږلی ده راغلی نازل سوی ورباندې احادیث راته ویلي دي د قرآن تشریح یې کړي تفسیر یې کړی موږ ته دا کافي ده د موږ دپاره نو د شفقت په وجه عمر ځکه د نبی علیه السلام په ویلو پوهه سو چې د نبی علیه السلام دغه خط لیکل نه واحیه ده او نه د دین برخه ده که چیرې دا خط لیکل د دین برخه وای جاوید جان او یا واحیه وای نبی علیه السلام له عمر نه ډارېدل نبی علیه السلام چې تکي تنهاو په مکة المکرمه کې او د الله د دین دعوت کول هغه وخت له چا نه ډارېدل اوس یې ټوله جزیرة العرب اسلام قبول کړی اوس نبی علیه السلام له عمر نه ډارېدل دا کوم عقل مني دا که دا لیکل د دین برخه وای نو نبی علیه السلام به ویلي اوس راوړه ای علي راوړه عمر انکار وکړل ګمراه سو ای علي ته را مخکې سه خط راوړه ای عباس ته را مخکې سه نو دا خط لیکل اجتهادي و د نبی علیه السلام دا خط نبی علیه السلام نه ده لیکلی نو سینې ده لیکلی معلومه خبره دا ده د نبی علیه السلام خپل اجتهاد صحابه یې امتحانول چې دوی له قرآن سره څومره مینه لري څومره په قرآن عمل کوونکي دي کله چې د عمر خبره واورېده چې حسبنا کتاب الله یا الله قرآن یا رسول الله د موږ دپاره کافي ده ځکه قرآن کې الله وایي ما فرطنا فی الکتاب من شی ما په دې قرآن کې هېڅ نه دي پرېښي نو کله چې نبی علیه السلام د عمر په خبره پوه سو نبی علیه السلام خط ونه لیکل ځکه د عمر اجتهاد یې خوښ سو اوس یوه بله خبره که چیرې عمر رضی الله عنه په دغه خط نه لیکلو کې یا د نبی علیه السلام ممانعت کړی وي مجرم وي نو خو علي رضی الله عنه درې ځایه د نبی علیه السلام خبره نه ده منلې ایا اهل سنت والجماعت به العیاذ بالله په علي رضی الله باندې دا الزام لګوي چې علي رضی الله د نبی علیه السلام خبره نه ده منلې نه خیر علي رضی الله عنه تر موږ ډېر غیرتمن و د الله په دین و رسول الله ډېر غیرتمن و په دین ډېر غیرتمن و تر علي بهادر غیرتمن انسان بل نسته په دنیا کې له انبیاو نه وروسته اوس ګوره علي رضی الله په صلح حدیبیه کې نبی علیه السلام ورته ویل دا د ما نوم ګډ کړه رسول الله ګډ علي رضی الله ورته ویل والله کې ګډ کړه دا مخالفت د نبی علیه السلام ده که نه ده ګوره اهل سنت څومره پاک دین لري موږ وایو چې علي رضی الله مخالفت نه ده کړی علي رضی الله خپل غیرت ښکاره کړی ده په دین باندې اوس عمر رضی الله عنه چې د نبی علیه السلام هغه خط نه ده لیکلی ځکه په نبی علیه السلام یې زړه دردېدلی و هغه په تکلیف کې و ځکه وروسته خبرې نه معلومیږي غلبه الوجع عمر وویل چې نبی علیه السلام په تکلیف په دردونو کې د تکلیف مه ورکوئ نو عمر رضی الله عنه مخالفت کړی د شفقت په وجه یې کړی دا بل په د بدر په د تبوک په غزا کې نبی علیه الصلاة والسلام علي رضی الله عنه د مدینې د ماشومانو د ښځو د دې دپاره جانشینه یې پرېښودل نبی علیه السلام غزا ته لاړل علي رضی الله عنه ته منافقین و پیغور ورکړل چې نبی علیه السلام نه تانه په تکلیف سوی ده نو ځکه یې ته پرېښې نبي علي رضی الله عنه ته غیرت ورغلل له شا پسې ورغلل په نبي علیه السلام پسې نبي علیه السلام ورته ویل چې ای علي ما په مکې کې ته پرېښې مدینه کې مې پرېښې وې د ځان جانشین مې پرېښې وې ولې راغلې وایي یا رسول الله منافقینو داسې خبرې کولې وایي ځه لاړ شه ته وایي داسې مثال لکه د موسی علیه السلام هارون چې څنګه و ته وایي ما ته داسې لکه هارون علیه السلام لا نبي بعدي له ما نه وروسته نبي نشته لیکن موسی علیه السلام چې کوهي تور ته لاړل تورات یې راوړل په قوم کې هارون پرېښی و زه تبوک ته غزا ته راوایم په مدینه کې تا پرېږدم علي رضی الله عنه بیرته راغلل که اوس موږ ووایو چې ګوره علي رضی الله عنه د نبي علیه السلام مخالفت کړی ده د نبي علیه السلام خبره نه ده منلې خو موږ دا سوال نه کوو نه دا الزام کوو د علي رضی الله عنه دغه د نبي علیه السلام پسې له شا ورتلل په غیرت په وجه و د دین په جرأت و د غیرت په وجه باندې و نو دا هغه خبرې وي که اوس کوم بل الزام لري یا سوال لري اعتراض لري هغه را مخکې کړه په دې ځای د زړه مطمئن شو په دې روایت اوس بېشکه قاري صاحب موږ ته شکر مسلمانان یو د یو بل په خبره باید سر خلاص کړو قاري صاحب زه ډېر علم هم نه لرم خو بعضې خبرې چې دي زه باید زه ستاسو ته بیان کړم نه دي
سترګو مهرباني. قاري صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وفات شو نو دغه لور چې وه بی فاطمه زهرا سلام الله هغه څو وخته ژوندی وه مثلا دغه د وفات باره مثلا 3 میاشتې بعض روایت 6 میاشتې بعض دي 3 میاشتې یعنی دا سره کوم وفات شول یعنی مثلا په شهادت ورسېدل یا وفات شول یا ګوره د زړه سره بله دلته د تا کتاب هم له ما سره پروت ده چې زه بیا درته ښیم د تا له کتاب نه به دا اوس بعضې خلک دي چې د اهل بیتو توهین کوي جاوید جانه د اهل بیتو سپکاوی کوي په ځانو پوهېږي نه خو د اهل بیتو توهین او سپکاوی کوي. فاطمة الزهراء سلام الله عليها ورضي الله عنها ورضي الله عن زوجها ورضي الله عن أبنائها ورضي الله عن أهل بيتها. ګوره څوک وایي 3 میاشتې څوک وایي 4 میاشتې لیکن هغه صحیحه خبره چې ده هغه 6 میاشتې دا ډېره سخته مریضه وه. دا په کتابونو کې هم راځي په مرآت العقول کې دا روایت زه اوس درته ښیم په مرآت العقول کې همدا روایت راځي چې فاطمة الزهرا رضی الله عنها په خپل پلرجن پسې ډېره غمجنه وه او ډېره خفه وه نو د هغه خفګان سبب همدا سو چې دا وفات شول. او بل که تا خیال کړی دا روایت یو دقیقه جاوید جان یو دقیقه دا روایت دي تاسو په کتابونو کې راغلي دي مو په کتابونو کې راغلي دا چې نبی علیه السلام چې وفات کېدل فاطمه رضی الله عنها په غوږ کې یو خبره وکړه نو فاطمه رضی الله عنها یو وار یې وزړل بیا یې وخندل نو هغه وس یې زړل هغه په دې خاطر وزړل چې نبی علیه السلام په مرګ دا خبره اوس نبی پلارجان مې وفات کېږي نو او چې وی خندل عائشه رضی الله عنها پوښتنه ځینې وکړه چې یار دې وزړل بیا دې دا وخندل ولې نو فاطمه رضی الله عنها ورته ونه کړل نو بیا چې دا وروسته بیا عائشه رضی الله عنها خبره کړه چې نبی علیه السلام ماته وویل چې د ما په فامیل کې به اول کس ته یې چې په ما پسې به راځې بېشکه قاري صاحب نه به مړه کېږي وفات کېږي به داسې نه دي ورته ویلي چې ته به شهیده کېږي څوک او بل دلته خبره دا شوې قاري صاحب نه پوهېږم سید مسلم کې دی سید بخاري کې دا حدیث دی چې حضرت عمر چې و چې مثلا دا دمکې یا مثلا یو خبره کړې وه چې مثلا که تاسو دروازه نه کړ خلاصه زه ستاسې دروازې ته اور در اچوم داسې یو خبره ستا وه هغه داسې درته اوس راځم درته دلته د تاسو په کتابونو کې ګوري د فاطمه رضی الله عنها په تهدید باندې یا د هغې د کور په سوځېدلو په دروازه ماتولو د هغې په پختۍ ماتولو اهل سنت والجماعت یو روایت هم نه لري یو صحیح روایت هم نه لري دا ټول دروغ د تاسو په کتابونو کې راځي چې د فاطمه رضی الله عنها کور وسوځېدل دروازه یې ماته سوه د فاطمه رضی الله عنها پختۍ ماتې سولې ګوري دا خبره یعنی د تا د په خدای قسم یې جاوید جانه ګوره علي رضی الله عنه ډېر بهادر انسان و ډېر یعنی د علي رضی الله عنه په شان کې انسان به تر قیامته پورې بیا رانسي دومره غیرت الله ورکړی دومره شهامت الله ورکړی یعنی جاوید جانه د تا کرس یو څوک درسي د تا کرس یو څوک د تا د ښځې پختۍ ماتې کړي دروازه ور ماته کړي کور ور وسوځوي ته به څه ورسره کوې وا جاوید جانه ته به د هغه کس مقابله کوې که به ورته ګورې قاري صاحب زموږ دغو مقابله خو نه سره کېږي هغه په خاطر په دې چې هغه خالي د خدای په خاطر جنګېدل خپل شخصي په خاطر اصلا دی تلوار نه رایستی ما له تا نه پوښتنه وکړه ګورې د جاوید جان زه داسې درته وایم چې دا خبره یو څه پوهه شو زه درته وایم چې ته د خپل ناموس دفاع به کوې که بې نه کوې که نه دې تا جواب کړی زه به د خپل ناموس دفاع کوم د خپل ناموس تاسې وګورئ علي رضی الله عنه دا دومره بهادري باندې په دا دومره غیرت باندې آیا علی رضی الله عنه د فاطمة الزهرا رضی الله عنها او د تا په کتابونو کې راځي ګوره دا مرآت العقول ده نبی علیه السلام د تا کتاب وایي چې من قتل دون مظلمته فهو شهید ګوره څوک چې د خپل مظلومیت په دفاع کې ووځلی چې دا شهید ده آیا علی رضی الله په دې روایت عمل نه کول کنه علی رضی الله مظلوم یا فاطمة الزهرا رضی الله عنها وسلام الله علیها مظلومه آیا علی رضی الله ولې د خپل مظلومیت دفاع نه کوله روایت د نبی علیه السلام کتاب وایي چې من قتل دون مظلمته فهو شهید څوک چې د خپل مظلومیت په دفاع کې ووځلی سو دا شهید ده اوس دلته خبره دا ده که ته رښتیا دا خبره منې دا واقعه زه به د تا له لسو کتابونو د تا له امامانو درته ثابته کړم چې دا قصه ټوله دروغ ده فاطمه رضی الله عنها چا وهلې ده یا چا کور ورسوځولی ده دا ټول افواهات و دروغ دي او د اهل بیتو توهین و سپکاوی کول دي اوس که زه له تا نه جاوید جان پوښتنه وکړم چې فاطمه رضی الله عنها په کور حمله وسوله علي رضی الله عنه چیرې و هغه خو و په کور کې ما یو ګړی د مخ تاته څه وویل ما وویل هغه وخت چې و دا اول خلیفه دوام درېیم څلورم دا د دې مرتبه خو ډېره لوړه وه قاري صاحب
دي چې و فقط د خدای پر رضا جنګ کوي، خپل شخصي معامله دي اصلا مثلا د ښځې دفاع د خدای رضا ده که نه د جاوید جان. اوس د تا کتاب کې راځي مرآت العقول کې صحیح روایت ده چې څوک د خپل مظلومیت په دفاع کې ووځلی سي دا شهید ده. او زه به عجیبه خبره بله درته وکړم جاوید جان، عجیبه خبره. بله کاري صاحب، د تا په کتاب کې راځي چې یو ورځ نبي علیه السلام علي رضی الله راوغوښتل. د تا په کتاب بېشکه عثمان ابن عفان رضی الله عنه په خپله ښځه رقیه باندې ظلم کړی، وهلې وه. د تا په کتاب د تا دپاره خو حجت خپل کتاب د ما دپاره خو نه ده. د تا په کتاب کې نبي علیه السلام وایي علي رضی الله راوغوښتل چې ورسه توره در واخله رقیه راوله، که د تا او د رقیې په منځ کې بل څوک راغلل سر جینې پرې کړه. دا امکان لري چې نبي علیه السلام د یوې لور په دفاع کې توره نبي علي رضی الله ته وایي چې ورسه د ما لور په ظلم کې ده توره در سره واخله، او بله لور دې وهلی کېږي پښتۍ دې ماتېږي او علي رضی الله ته دې وایي چې صبر وکړه. دا عقل مني ولې زړه سره. اشه کاري صاحب ستاسو په حساب کې مثلا د نبي صلی الله علیه وسلم څلور لورې وي هوه قرآن وایي، د مو په حساب کې نه دی، الله کتاب وایي، قرآن وایي. دا یوه خبره بل جاوید جان الانصاف وکړو. ګورې والله ګوره قسم په الله بېشکه کاري صاحب ابو بکر و عمر خو څه کوي چې د ټولې مدینې خلق راغلي وای او د نبي علیه السلام د زړه د ټوټې د لور مبارکې د کور خواته داسې په چپو سترګو کتلي وای. علي رضی الله عنه بل ټولو نه څټونه وهل او سرونه بیجنې پرې کول. د موږ داسې ایمان د په علي. نعره تکبیر، که چیرې عمر راغلی وای او د علي رضی الله دروازې ته داسې په چپو سترګو کتلي وای، علي حیدر بل عمر نه دا سر قسم په الله پرې کول. که ابو بکر راغلی وای او د رسول الله د فاطمه الزهرا د کور خواته داسې کتلي وای، له ابو بکر نه بې قسم په الله سر پرې کول. علي حیدر هغه علي حیدر و، علي کرار هغه علي کرار رضی الله عنه وارضاه. بېشکه کاري صاحب، بېشکه دا خبرې جاوید جانه دا د دنیا څخه ولاړه، دنیا څخه ولاړه. آیا امت د دې په جنازې کې وه که نه وه؟ صحابه وه د فاطمه الزهرا بله ناراضه ولاړه که نه ولاړه؟ یا ګورې د زړه سره فاطمه رضی الله عنها یو وصیت کړی و علي رضی الله. ته پوهېږې فاطمه رضی الله عنها د رسول الله د زړه ټوټه وه. بله کاري صاحب دا ډیره حیاناکه بیبي وه. الله دې ما او د تا او د ټولو مؤمنانو حشر له فاطمه الزهرا سره په ورځ د قیامت وکړي. الله مو دې له حسن و حسین رضوان الله علیهم اجمعین سره یو ځای او د دوی په شفاعت کې دې الله دې موږ حشر وکړي. فاطمه رضی الله عنها وصیت وکړل، علي رضی الله ته وویل چې د ما فاطمه رضی الله جنتي ښځه وه، د جنت د ښځو سردار. هغې دې ته ضرورت نه درلودل چې پلانی مې د جنازې ته راسي، پلانی مې د هغې دې شیانو ته ضرورت نه درلودل. علي رضی الله ته یې وویل چې زه کله وفات سم ما به د شپې قبرستان ته وړې څوک منه خبروي. کله چې دا وایي ولې چې د ما وایي په دې مړه جسم د چا وایي سترګې ونه لګېږي، په دې مړه جسم. نو کله چې دا وفات شو د دې په وصیت باندې عمل وکړل. څو کسانو چې هغه راغلل او د فاطمه الزهرا رضی الله عنها جنت دغه بقیع الغرقد چې نبی علیه السلام په خوا کې مقبره ده په دې کې دفن کړل. بعضې صحابه خبر ول او بعضې د تاسې روایتو کې راځي چې علي رضی الله هم د دې په قبر دفن کولو کې علي رضی الله نه و ورسره، نور اهل بیت ورسره، او بعضې صحابه مو او بعضې روایتو کې راځي چې علي رضی الله هم دا د هغې د وصیت په خاطر چې دې خپله وصیت کړی و چې ما به د شپې دفن کوی، چې د ما جسم څوک ونه ګوري او څوک ونه وایي چې دا د فاطمې. ته پوهېږې فاطمې رضی الله عنها قدم چا نه دی لیدلی په دنیا کې؟ قدم نو هغه داسې مبارکه بیبي وه، هغه داسې وه عزتمنه د جنت د ښځو سرداره بیبي وه. داسې اوس تاسو ته دروغ وایي چې وایي ګوره پلانې صحابي ته ویلي اوس ته به د ما مرګ ته نه راځي. نه خیر، فاطمه رضی الله عنها هغه فاطمه رضی الله عنها د رسول الله د زړه ټوټه وه. تاسې دا فکر څنګه کوئ چې د فاطمه رضی الله عنها په زړه کې د حسد وي یا د کینه وي یا د بغض وي؟ الله اکبر. هغه د رسول الله لور وه، د هغې په زړه کې بغض نه و له چا سره، د هغې په زړه کې عداوت نه و له چا سره، ځکه د پلارجان یې نه و، د محمد رسول الله نه و. نو د دې به بیا څنګه وي؟ بېشکه کاري صاحب. اشه کاري صاحب ستاسو په روایت کې راځي چې د نبي صلی الله علیه وسلم څلور لوڼې وې. روایت کې نه راځي، قرآن عظیم شان کې راځي د زړه سره. سورة الاحزاب کې الله جل وعلا وایي يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك. دې ما پیغمبر خپلو ښځو
او خپلو لورانو ته دې وایي. داسې نه دي ورته ویلي چې خپلې لور ته دې ووایي، لورانو ته. وبناتک، ګوره بنت لور ته وایي، بنت او بنات جمع د لورانو. عربي پوهېږم قاري صاحب، عربي تقریبا نیمه عربي مې زده، عربي پوهېږم قاري صاحب. ماشاءالله دغه آیات خو به دې سر خلاصوي چې وبناتک او لورانو ته دې وایي. بله سر خلاص قاري صاحب. عاشه قاري صاحب، نبي صلی الله علیه وسلم مثلا تاسې وایاست چې مثلا 40 کال کې دی مثلا پیغمبري ته ورسېدی، یعنی مثلا دا دی الله سنت دی په ځمکه کې، عادت دی رب العالمین جل وعلا دا چې اکثریت انبیاو ته په 40 کلنۍ نه پورته عمر کې نبوت ورکړی. بېشکه قاري صاحب، نبي صلی الله علیه وسلم ازدواج چې و هغه په 25 کال کې وکړي، دغسې و که نه و؟ 25 کاله عمر له خدیجة الکبرا رضی الله عنها سره نکاح وکړل. نکاح وکړل، یعنی مثلا 4 کاله د اولاد نه وسو. یا داسې اوس د نبي علیه السلام عمر 25 کاله و او د خدیجة الکبرا رضی الله عنها عمر 40 کاله و. بله بیا د نبي علیه الصلاة والسلام یو څه وخت وروسته بیا اولادونه پیدا سول، هغه وفات سول. اول اولاد پیدا سو د قاسم په نامه قاسم او عبد الله، دا دواړه چې پیدا سول څه وخت ژوندي و بیا وفات سول. بیا یې له هغه نه وروسته بیا یعنې 2 کاله عمر و چې وفات سول، په 2 کلونو کې وفات سول. او بیا چې مثلا قاسم عبد الله چې و هغه د 1 کال کم و زیات دومره عمرونو کې و. او ابراهیم اخرنی زوی چې د ماریې نه پیدا سوی هغه د 18 میاشتو و چې وفات سول. 2 کلو ته د نبي علیه السلام زامن نه دي رسېدلي. بله حقیقت دی. یعنی تقریبا در 10 کاله عمر پورې د نبي صلی الله علیه وسلم یو لور پیدا نه و، دغسې و که نه و؟ در 10 کلم عمر پورې، تر 10 کاله عمره پورې په دې کې اختلاف د دې روایتونو چې قاسم علیه السلام او عبد الله علیه السلام چې د نبي علیه السلام زامن دي، دوی چې پیدا سول له دې وروسته د نبي علیه الصلاة والسلام بیا په لورانو کې مشرانې لورانې فاطمه رضی الله عنها خو د نبي علیه السلام تر ټولو کشره لور ده. مشرانې لورانې زینب علیها السلام، ام کلثوم علیها السلام، ورقیه علیها السلام، وفاطمه الزهراء سلام الله علیها ورضی الله عنهن اجمعین. دا بیا د نبي علیه السلام له 10 کلنۍ یا له 9 کلنۍ نه پورته دا اولادونه پیدا سوي په صفات سوي دي ان تر څو پورې چې نبي علیه السلام ژوندی و. بیا یې ټول لورانې وفات کړي د نبي علیه السلام. یعنې د 40 کاله پورې قاري صاحب د 3 لوڼې واده کړي وې، دغسې و که نه و؟ یا 40 کلنۍ کې د نبي علیه الصلاة والسلام عمر چې 40 کلنۍ ته ورسېدل، دی مبعوث سو، امت ته مبعوث سو، نبي یعنې رسالت ته راغله، معروف و د نبي علیه الصلاة والسلام بیا 14 کاله وروسته د ده ژوند په مدینه کې و. 40 کاله او 14 کاله دا 53 کاله. په دې 53 کلنۍ کې د نبي علیه الصلاة والسلام لورانې 3 لورانې واده سوي وې. 3 لورانې د نبي علیه الصلاة والسلام واده سوي وې چې هغه زینب علیها السلام ده، ام کلثوم ده، ورقیه ده. فاطمه رضی الله عنها چې ده دا په مدینه المنوره کې نبي علیه الصلاة والسلام ور واده کړله، علي رضی الله عنه ته په نکاح باندې ورکړه. له دې نه مخکې نبي علیه السلام 3 لورانې په نکاح ورکړې وې. 2 لورانې عثمان بن عفان رضی الله عنه ته په نکاح ورکړې وې چې یوه وفات سوله، بله یې په نکاح پسې ورکړله. او بله لور یې په مکه مکرمه کې نبي علیه السلام له هجرت نه مخکې عاص بن وائل ته ورکړې وه. نو بیا چې کله نبي علیه السلام هجرت وکړل، بیا څو کاله وروسته خاوند یې اسلام قبول کړو. دی خو مخکې له اسلام قبول کړی و، هغه خاوند یې بیا اسلام قبول. بله، یعنې نبي صلی الله علیه وسلم خپله لور داسې سړي ته ورکړه چې اسلام یې نه و قبول کړی. ګوریا په دې نبي علیه السلام له خدیجې رضی الله عنها سره خپله نکاح کړې، هغه وخت کې اسلام نه و. بله، نبي علیه السلام چې له خدیجې رضی الله عنها سره نکاح کړې، په هغه وخت کې اسلام نه و. داسې مطلب په دې خبره د تا په سوال زه ورسېدم. ګوري عربو کې ډېر عادتونه داسې پاتې ول، ولو که مشرکین ول، خو دا نکاح یې په ابراهیم علیه السلام په دین باندې، په شریعت باندې دا نکاحګانې دوی کولې. د اسلام مبارک دین چې راغلل، ته پوهېږې کوم وخت کې چې نکاح به په مکه کې مشرکین وکولې، اسلام چې راغلل د هغې نکاح تایید یې وکړل، ځکه د دوی نکاح چې وه په مخکیني شریعتونو سره برابره وه. همدغه شاهدان به و، مهر به پکې و، او ولی به پکې و، نکاحګانې به کېدلې. ګورې د اسلام مبارک دین بعضې داسې اعمال وي چې د هغو تایید یې کړی ده، یعنې دغه اعمال صحیح او داسې نه وسي که چیرې نکاح هغه نکاح باطله وای، خو د اسلام مبارک دین به ویلي وای چې دا نکاحګانې ټولې باطلې دي. نه، چې کله د اسلام مبارک دین راغل، د هغو نکاحګانو تایید یې وکړل. نو لکه څنګه چې نبي علیه السلام له خدیجې رضی الله عنها سره نکاح کړې وه، همدغسې
د زینب علیه السلام نکاح له عاص بن وائل سره په همغه طریقه باندې کړې وه. هغه نکاحګانې چې وې نو هغه د ابراهیم علیه السلام په حنیف شریعت باندې کېدلې. بعضې عادتونه ډېر پاتې وو پکې تر هغه وخته پورې په دوی. بله بله ښه کاري صاحب، نو خبره دا ځای ته راورسېده چې مثلا یعنې آیا د هغو یو زامن یو لوڼه یو سند باندې تاسو خبر یاست چې مثلا داسې نبي صلی الله علیه وسلم نور مسیان هم ولري، د امام حسین امام حسن مثلا زین العابدین؟ نبی علیه الصلاة والسلام اهل بیت یوازې په حسن او حسین کې نه دي. بله د نبی علیه الصلاة والسلام زینب علیه السلام د نبی علیه السلام په ژوند وفات شوې ده، مشر لوري. او همدغه شان رقیه او ام کلثوم د نبی علیه الصلاة والسلام ته پوهېږي د بدر د غزا چې د نبی علیه الصلاة والسلام رقیه بیبي وفات شوله. بیا ام کلثوم چې ده په 9 کال باندې وفات شوله، د هجرت په 9 کال باندې چې نبی علیه السلام له نبی علیه السلام له وفات نه دا تقریبا 2 کاله یا څه کم زیات مخکې وفات شوله. یوه فاطمه رضی الله عنها د نبی علیه السلام له وفات نه وروسته وفات شوې ده. د نبی علیه السلام اهل بیت د جعفر علیه السلام چې د علي رضی الله عنه ورور ده، د دې اولاد هم اهل بیت. بله بله عقیل چې د علي رضی الله عنه ورور ده، د دې اولاد هم اهل بیت دي. او همدغه شان بنو هاشم چې دي دا ټول د نبی علیه السلام اهل بیت چې کوم مسلمانان راغلي دي. او د دې عباس رضی الله عنه پسې راواخله، د ابو لهب زامنو چې کله وروستني زامنو چې کله اسلام قبول کړی ده، هغه اولادونه هم د نبی علیه الصلاة والسلام په اهل بیتو کې بعضې علما وښودلي دي. نو د نبی علیه الصلاة والسلام آل د عقیل، آل د جعفر، آل د عباس، آل د علي، دا ټول اهل بیت د نبی علیه الصلاة والسلام دي. داسې په اهل بیتو کې لوی مقام لري، هغه لکه حسن او حسین علیهم السلام چې د جنت د ځوانانو سرداران دي. دا لکه علي رضی الله عنه چې د لوی فضیلت لري. همدغسې اهل بیت خو د علي رضی الله عنه په دغو اولادونو کې را روان دي، چې حسن علیه السلام ده او امام حسین علیه السلام د په دې اولادونو کې را روان دي. او دا به وي او دا اولادونه د عقیل علیه السلام په اولاده کې را روان دي، چې مسلم ابن عقیل علیه السلام د عباس رضی الله عنه په اولاده کې پسې را روان دي، د جعفر علیه السلام په اولاده کې را روان دي. دا به وي تر څو پورې چې قیامت راځي. په دوی ټولو د صلوات او رحمتونو او درودونو ډېر د بخښنې څخه غواړم چې یو بل پوښتنه وکړم. خو تاسو کاري صاحب یاست، تاسو باید علم لرئ، زه تاسو ته باید معلومات حاصل کړم. بله چې نبي صلی الله علیه وسلم مور پلار چې وه، آیا هغو ایمان درلودی که نه درلودی؟ نبی علیه الصلاة والسلام مور پلار چې د هغه په فطرت باندې وو. یعنې کوم وخت چې د یو نبي او د بل نبي په زمانه کې بعضې خلق وي چې د انبیاو په تمه باندې وي. د عیسی علیه السلام او د نبی علیه الصلاة والسلام په زمانه کې 400 کاله په منځ کې وخت راغلی، دې ته د فطرت زمانه وایي. 400 کاله دې ته د فطرت زمانه وایي. نو د نبی علیه الصلاة والسلام د مور پلار کې ډېر اقوال دي، ډېر اقوال دي. په هغو اقوالو ته موږ نه ځو. د نبی علیه الصلاة والسلام په مور پلار کې خبرې کول په کار نه دي. وجه یې څه شی ده؟ اوس الله جل وعلا رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په قرآن کې وعده کړې، ولسوف یعطیک ربک فترضى. الله وایي زه به تا دومره خوشحاله کړم چې تر څو ته راضي سي. بله بله بېشک. نو نبی علیه الصلاة والسلام که د مور پلار فرض مثال په ایمان نه یې مړه سوي، فرض مثال درته وایي. دوی د فطرت په زمانه کې او د فطرت زمانې ته الله جل وعلا بخشش کړی ده. دا یاد وساته. اوس که بعضې خلق وایي چې دوی مؤمنان نه دي تېر سوي، خو ښه په ورځ قیامت الله درته وایي چې ولسوف یعطیک ربک فترضى. ای د ما پیغمبره زه به تا دومره خوشحاله کړم چې ته راضي سې. که نبی علیه السلام ته وایي ای رب العالمین زما مور پلار چېرته دي، زه خوشحاله کېږم چې هغه مې بغل کړي، نو الله به ورته وایي واخله در سره بغل کړي، عزت در سره. نو هغه شیانو کې توقف کول د مو ډېرو علماو توقف کړی ده چې حال الله ته معلوم ده. بعضې علما وایي چې دوی د فطرت په زمانه کې وو. نو د فطرت زمانه هغه زمانه ده چې الله جل وعلا بخلي او بخشش ورته کوي. صحیح ده؟ بله بله درست دی کاري صاحب. عایشه نبي صلی الله علیه وسلم مور پلار سوالونه زه وکړم، زموږ خپرونه هم دغومره ځای ته لاړه، یو خوا بلې خوا ته لاړه، اوس زما هم یو 2 سوالونه را جواب کړه. بېشکه کاري صاحب، په دواړو سترګو چې زه علم ولرم زه ولې جواب نه در کوم کاري صاحب؟ چې زه فقط د امهات المؤمنینو د صحابه په اړه باندې دا پوښتنه له تانه کوم. د نن زمانه کې د باړه چنار شیدي هغه ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها ته توهین او سپکاوی کوي یا بد رد ورته وایي. آیا د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها توهین او سپکاوی د مسلمان پاتې کېږي دا سړی او که نه پاتې کېږي؟ بله ستا خبره بالکل صحیح ده کاري صاحب. ستاسو یو خبره وکړل تقریبا یو کال در مخه ما ستاسو بیس ته غوږ نیولی و. یو کال مخ و که 6 میاشتې دغسې ژمی و. اوس خو دوبی دی، زه په عراق کې یم، دوبی و. تقریبا ما ستاسو باس ته غوږ نیولی و، داسې د پالچینار یو سړی و، یو ځوان استاد سره خبرې کولې د باغ فدق په باره کې، چې بیبي فاطمه زهرا سلام الله ولاړه حضرت ابوبکر علیه السلام ته، چې مثلا هغو ته ولاړه چې مثلا د باغ فدق په باره کې بحث وکړي. تاسې بره په جواب کې ورته وویل ته څونه بې حیا څونه دغه فکر کوې
چې د نبي صلی الله علیه وسلم لور چې وه دغونه یعنې خدای نکرده بې حیا وه چې د 300 خلکو په مابینځ کې د امام علي علیه السلام څخه اجازت نه یې اخیستې دا ورځي هلته ورځي چې مثلا بغیر اجازت اخیستې یعنې د امام علي علیه السلام یعنې مثلا ام البنین و یعنې حضرت عایشه علیه السلام چې هغه ام البنین ده مثلا هغه بیا څنګه کولی شي صادقات چې په جنګ جمل کې د امام علي علیه السلام سره وجنګېږي مثلا په غټ لښکر د ځان سره اخیستي دا پر یو وش ناستي مثلا یو غټ وش شي یعنې آیا ستاسو فکر څه وایي کاري صاحب یعنې ته وایې چې د عایشې رضی الله عنها توهین او سپکاوی چې څوک کوي پروا نه کوي ځکه دا جنګ جمل ته د علي رضی الله عنه مقابلې ته راغلي ده نه بله هغه مثلا د حضرت عثمان په بغاوت چې مثلا شهید سوی و په بغاوت شهید سوی و مثلا د هغه په مقابله کې د امام علي علیه السلام په د مقابل راوتلی او مثلا د غټ لښکر سره آیا تاسو ما څه وویل چې امام علي علیه السلام ډېر علم درلودی